السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله خو ګورو په نن ویډیو کې بز تاسو د واتس اپ یو څو ضروری سیټینګونه خایم چې دا د هر ملګری د لپاره ډیر زیات لازمي او ضروری سیټینګونه دي. نو دا ضرور هر یو مرګری او پیژنئ او دا زده کړئ دغه چې دا بس تاسو ډیر زیات په کار باندې راځي. زه تاسو د دې نه یو دوه سیټینګونه وایم. یو سیټینګ په دې کې دا دی چې کله تاسو څوک میسج وکړي او تاسو دغه میسج وګورئ هم خو بیا به هم هغه د پته نه لګي چې د زما میسج وکړو. او بل سیټینګ به دې کې دا چې اکثر تاسو په خپل خلک د واتس اپ په گروپونو کې اډ کړئ او تاسو نه غواړئ چې زه دغه شان واتس اپ گروپونو نه میسجونه تنګي. نو تاسو سمپل کولای شئ چې تاسو په خپل سیټینګ کې یو اپشن چې کوم دی هغه تاسو اپ کړئ. نو بیا به هیڅوک تاسو د واتس اپ په گروپونو کې نشي اډ کولای. او کو تاسو غواړئ چې خپل یو دوه درې مرګري پکې الته منشن کړئ چې دا د ما اډ کړئ او نور څوک دی نه. نو تاسو به د هم شي کولای د نور ډیر زیات سیټینګونه دي. نو دغه ټول سیټینګونه تاسو ته خایم خو دینه مخکې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ فیسبوک پیج چې کوم دی ټیکنیکل حسن دا هم ځان سره ضرور لایک کړئ. زموږ راتلونکي هر یو ویډیو به تاسو ته په خپل درځي. نو سمپل لاړ بشي خپل واتس اپ ته. په واتس اپ کې به سمپل په دې سایت ته بدی تاسو ته کاری دا 3 ډاټونه دي. سمپل په دې باندې بکلیک واخلئ. تاسو ته برخ کاری په دې 3 ډاټونو باندې بکلیک واخلئ. کله چې تاسو په دې باندې کلیک واغستو نو اتوماتیکلی تاسو لاندې راشي سیټینګ. نو سمپل بیا په دې سیټینګ باندې کلیک واخلئ. چې کله تاسو په دې سیټینګ باندې کلیک کړئ تاسو په سمپل لته خپل پروفایل ته به تاسو راشي نو بیا بدلته په اکاونټ باندې کلیک واخلئ. چې کله تاسو په اکاونټ باندې کلیک کړئ نو بیا به تاسو لبل یو اپشن درته درکړي پرایویسي تاسو تخکاری بیا به تاسو په پرایویسي باندې کلیک واخلئ. چې کله تاسو په پرایویسي باندې کلیک کړئ دلته تاسو ته ټول سیستم چې کوم دی هغه تاسو ته دلته ښیي. فرست اف آل دا یو چې کوم دی زموږ سره د لپاره دی چې تاسو کله اپلاین شئ یا تاسو آنلاین شئ نو بالکل باغ ته نه شو کوي چې دا آنلاین دی که اپلاین دی که کله واتس اپ بند کړی که دا کله آنلاین شوی دا به بالکل بیا هغه ته نه شو کوي. بل پروفایل پټو چې کوم دی نو تاسو سمپل په دې ځای باندې کولی شئ چې تاسو پروفایل پټو تاسو په ایوری ون نه مطلب دلته په مای کنټیکټس باندې ودروي یا په نو باډي باندې ودروي. که تاسو په مای کنټیکټس باندې ودروي نو تاسو په موبایل کې چې کوم سیو نمبر دي صرف هغه ته بس تاسو د پروفایل تصویر شو کوي بل به هیڅ چاته دا نه شو کوي. اګه تاسو په نو باډي باندې ودروي یعنی تاسو بدلته ودروي نو بیا به تاسو د پروفایل تصویر چې کوم دی هغه هیڅ چاته نه شو کوي. نو ډیر زیات کمال سیټینګ دی. بل لاست سین اپشن چې کوم دی نو دام سمپل تاسو دلته کاری مای کنټیکټس باندې یا په نو باډي باندې ودرولای شئ. نو دا ډیر زیات کمال سیټینګونه دي. بل تاسو کوم د اباوټ چې کوم دی نو هغه سمپل تاسو دلته هم په دغه طریقه باندې ودرولای شئ. بل مای سټیټس چې کوم دی که تاسو یو سټیټس لګوئ نو هغه سمپل تاسو د دې ځای نه مطلب دلته داسې شی کولی چې صرف یو کس تاسو هغه وګوري او تاسو مطلب سو اونلی شیر وید تاسو تخکاری دا د یو کس چې کوم دی تاسو شیر کولی شئ او د تاسو موبایل کې چې کوم سیو نمبر دی هغه سره صرف شیر کولی شئ. نو دا پکې هم ډیر زیات د کمال مطلب دغه شان یو فیچر دی چې صرف یو مرګري تاسو شو کوئ نو هغه سمپل تاسو د دې ځای نه شئ. نو تاسو تخکاری دلته بل چې کوم دی زموږ سره دا یو اپشن دی چې سمپل تاسو د دې ځای نه اف کړئ نو بیا چې تاسو د چا میسجونه هم ګورئ نو هغه ته به پته نه لګي چې د زما میسج وکړو. نو ډیر زیات د کمال سیټینګ دی. بل اپشن چې کوم دی د سمپل مای کنټیکټس نو ما په دې باندې ودرولې چې کوم مرګري زما سره سیو دی هغه ما په ګروپونو کې شي اډ کولای. د دې ځای سمپل تاسو په ایوری ون باندې کولای شئ. تاسو کاری مای کنټیکټس باندې شي کولای او تاسو کاری په دې کې ما یو مرګري منشن کړي دا غنه بغیر څوک ما په ګروپونو کې نشي منشن کولای. ورسره لایو لوکیشن چې کوم دی هغه ما په نان باندې ودرولې چې زما لایو لوکیشن چې کوم دی دا چاته بیا مطلب نه ښکاري. بل بلاک کنټیکټ چې کوم دی سمپل تاسو چې څوک بلاک کړي وي نو هغه تاسو ته په واتس اپ کې په دې ځای کې ښیي چې تاسو دا مرګري د اوسه پورې په واتس اپ کې بلاک کړي دي. نو ډیر زیات د کمال سیټینګونه دي. خودل مې چې تاسو غوښتل مې چې تاسو مرګرو سره شیر کمانو ضرور دا زده کړئ. هغه مرګرو دا د نوې ویډیو خوښي وټو لایک چینل ځان سره ضرور سبسکرایب ګیمینګ په خپل دوکانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.